شال کتونکو نن موږ د نارت وزیرستان په رزمک سیمه کې ولاړ یو. د رزمک چې کوم براخیل کلی دی موږ په هغه کې ولاړ یو. کتونکو حکومت یو طرف ته دعوې کوي چې موږ په قبایلي علاقه کې روډونه جوړ کړل، ترقیاتي کارونه مو کړل، خو کتونکو د براخیل د کلي روډ چې کوم حال دی په دې حواله سره مقامي خلک څه داسې وایي. یقینا د میش د کلی چې کوم روډ دی ډیر زیات په تکلیف دی د میش د کلی خلک. هغه د رزمک چې کوم مین روډ دی د براخیل بازار نه دا د مدخله کلی چې کوم خلک دي دا په پښه باندې دوی درینی که چیرته بیمور وي، چیرته ډیلیوري کیسز وشي یا د کور نرشي کوم ضروري سامان دي دغه د پیرا کول د برا د میش د کلی چې کوم دو په سوینا کیرینا ابودی دا ډیر زیات شدید د تکلیف سره مختوم. د میش د کلی خلک ځوانون مشرون خپل چګیږي روزانه داسې نوي چې بارومینه کیږي نه به دغه روډینه په خپل سټه سره جوړاوي د جیب په خپل خرچه باندې او زیات بارومینه کیږي روډینه مډر تبا بربادي. د موجوده حکومت چې کوم دی د پی ټی آی د دوی یو دا غټنه اهلی اوس وایي که د دوی نمایندګون دي او د دوی وزیرون دي دوی ډېره غوټه کوم چې میش ډېر موته ګوډې وکړلې ډېر څه مو وکړل، خو یقینا منه چې په دا جنتي سیمه شي د یوري په چار دوی ونه کړله نو زه دا وایم چې دا غنیره چې کومه دوی د سوشل میډیا شومنټ دی په چار دوی چې دوی چار کړل غوړي بیا درو شي ورزمک ته چې میش دا ځایونه وته وشي چې راوا کې دغه حقدار دي دغه خلک او دغه حق لري. لکه څنګه چې پته چې دا کیم روډ دی په رزمک شي خو بارونی نه ډیر زیات کیږي هغه نه په او د واجد روډ او رزونا تقریبا وړي اپنی مدد آپ کے تحت دا کلی خلک لګیاوي خپل جوړاوي او کچیر دا س بیمور شي او یا مړای شي هغه ته ډیر زیات تکلیف وي او میږه حکومت نه دا مطالبات چې پیلپور دا دغه اجکیم کا ای ډی پی ته چوري ای ډی پی ته دا وچوي کني دغه منځري دا وکړو ځکه چې دا خلک ځای خلک سیمره ډیر زیات تکلیف دی. کتونکو تاسو وکتل چې مقامي خلک دا صوبایي حکومت نه کومه نمونه ګیلې کوي او څه په کوم شکل دا خبره کوي نو په کار دغه دا دی چې د شمالي وزیرستان او د رزمک سیمې د براخیل کلي د روډ حکومت نوټس واخلي. ظفر وزیر، شال نیوز، شمالي وزیرستان، ښکلی رزمک.